په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په لړ کې ایران او اسرائیل پراخ متقابل بریدونه پیل کړي دي. د ایران اسلامي جمهوریت ویلي چې د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د امریکا پر اډو او همدارنګه د اسرائیل پر خاوره د توغندیو بریدونه ترسره کړي دي. د سپاه پاسداران ځواکونو اعلان کړی چې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو پر استوګنځای هم بریدونه شوي او که چیرې هغه ژوندی وي نو دا بریدونه به یو ځل بیا په ډیر پام سره ترسره شي. هممهاله په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په دوبۍ کې د امریکا سیټي بانک د ایران د اسلامي جمهوریت د بې پیلوټه الوتکې د برید موخه ګرځېدلی دی. په تل ابیب کې څو ځایونه او همدارنګه د اسرائیل تر اشغال لاندې فلسطیني سیمې هم د ایران د توغندیزو بریدونو موخه ګرځېدلي دي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د دغو بدلونونو په غبرګون کې ټینګار کړی چې تهران د اټومي بم د جوړولو په لټه کې نه دی. ما هیڅکله نه دي ویلي چې موږ به بم جوړ کړو. موږ 440 کیلوګرامه 80 سلنه غني شوي یورانیم لرو او دا پټ راز نه و. دا د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په راپورونو کې هم راغلی. موږ چمتو یو چې له هغه تیر شو او د هغه د غلظت کچه راکمه کړو. زما خبره دا و چې دا واقعا یو ډېر لوی امتیاز دی. دا چې څنګه تعبیر شوی زه نه پوهیږم. ښایي د پوهې د کموالي له امله وي یا د یوې تېرې کوونکي عمل د سپینوي لپاره چې د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ وایاندې اعلان کړی چې د حماسي خشم عملیات بریالی و او د ایران د ډرون او سمندري وړتیاوې په پام وړ کم شوی دی. د ایران د بالستیک توغندیو بریدونه اوس 90 سلنه کم شوي دي. د دوی د ډرون وړتیاوې 95 سلنه کمې شوې. موږ د دوی له 15 زیاتې سمندري کښتۍ ډوبې کړې او له 6 زره زیاتې موخې هم په نښه کړې. موږ د دې ګواښ د بشپړ له منځه وړلو په حال کې یو. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل تروت سوشل کې اعلان وکړ چې واشنګټن به د هغو هیوادونو سره چې د هرمز تنګي د تړل کېدو له امله اغیزمن شوي خپل جنګي بیړۍ به په دې سیمه کې ځای پر ځای کړي. هغه د NBC سره په یوه مرکه کې دا هم ویل چې ایران له امریکا سره هوکړه غواړي خو خبرو اترو ته لیوال نه دی او خبرداری یې ورکړه چې که د اسلامي جمهوریت نوی مشر ژوندی وي نو غوره به وي چې تسلیم شي. زه نه پوهیږم چې هغه ژوندی هم دی که نه. تر اوسه پورې هیڅوک نه دی توانېدلی چې هغه وښیي. که خامنه ژوندی وي نو باید د خپل هیواد لپاره یو ډېر هوښیارانه کار وکړي او هغه تسلیمېدل دی. د امریکا ولسمشر ټینګار کړی چې واشنګټن د جګړې د پراخولو لپاره چمتو دی او په عراق کې یې له امریکا یاد به وغوښتي چې ژر تر ژره له دې هیواده ووځي.